ډیر ملګری زمانه دا پوښتنه کوي چې غنی خان په خپل کلامونو کې د شرابو جامونو پیالو د اصطلاحاتو استعمال ولې کړي د زینو ملګرو په ذهنونو کې دا خبر ناسته ده چې غنی خان چې کم شراب یادوي کم پیالې او جامونه یادوي نو دا هم هغه شراب پیالې او جامونه دي کوم چې انسان وسکي نشه شي او د دغه نشې په وجه باندې د نورو انسانانو په نظرونو کې ارتاو شي خو زه د ملګرو ته دا وایم چې دا هر خدای پرست او په خدای مین او عاشق شاعر چې نو هغه په خپلو کلامونو کې د الله د مینې په ځای باندې د شرابو د جامونو او د پیالو د اصطلاحاتو استعمال کوي او دا استعمال صرف غنی خان نه دی کړی بلکې هر عاشق شاعر کړی دی که زمونږ په پښتو ادب کې رحمان بابا څومره لوی نوم دی هغه هم د غنی خان نه زیات د دې اصطلاحاتو استعمال کړی دی مثال په تور باندې رحمان بابا وای ډیر عمر می تیر شو بهوده په زمانہ او بس د اوس میوار د هر چی شي په میخانه شیخ و شیخی ورد و وظیفه و ذکر فکر ز وساقی جام و بادا چنگ و ترانه دغه رنګ د رحمان بابا په شاعرۍ کې ځای په ځای ډیر زیاتې دا مثالونه موږ ته ملاوي دي شي پرون ما د رحمان بابا یو کلام تشریح کوو پای کې رحمان بابا سوی مخاطب د انسان ته وای چې که غمخوار غواړي په غم او په اندوه کې که غمخوار غواړي په غم او په اندوه کې شیشه ډکا د شراب اختیار کا دا اوس داسې شعر دی چې ظاهری طور دا انسان په کفر باندې وراچي او رحمان بابا سم داسې لیونتوب نه کار اغسته دي او سو انسان ته کو غمخوار غواړي په غم او په اندوه کې اندوه هم غم ته وای انسان چې کله پتا باندې غم راشي نو پچا چې غم راشي هر غمجن غواړي چې یاره زما د غم دي زما سره بل څوک نیم کی تاسو بګورئ چې یاره څوک مړی وشي د چا مړی وشي نو د کور خوندان په دغه مړی په جدای په غم کې غمجن وي د کور کلی خلق راټول شي څوک ولا قبر غټو کې څوک ولا کفن تنظیم کې څوک ولمبي او څوک په دعاګانو کې مشغول شي څوک خوراک ورکوي کورونه لا نو دغه رنګ څوک تسلی ورکوي څوک د دې غمجن سره په هغه مړی باندې جاړي نو دغه غم د کور په خوندانو باندې شي کم شي د چا په وجه باندې د کور کلی دا ټول خلق چې د غم خوار شي نو رحمان بابا انسان ته مخاطب دی وای چې انسان کو ته غواړي چې را زما دیم څوک غم خوار شي نو ستا غم خوار څوک دی په غمونو کې شیشه ډکا د شراب اختیار کا یعنی ډک بوتل د شیشه ډک بوتل چې شرابونه ډک وي اگر واخلا وایس کا مقصد ظاهری دا دی چې کو څوک غواړي چې را زه د غم نه لږ خلاص شوې زما غم دی په ما باندې سپک شي نو بس د شرابو بوتل دی راوړي ودیس کی دغه د شرابو د بوتل څه دی د غم خوار دی خو حقیقت کې داسې نه ده حقیقت کې شراب څه ته وایي د الله سبحانه و تعالی د مینې کو زه یم چې د الله د توحید نو نه توحید خو مولا نوم لګیا دی وایي توحید او د وحدت خبرې کوي نه د الله سبحانه و تعالی د مینې شراب یعنی چې انسان مینه وکي صرف د الله سره او د انسان په زړه کې د الله نه زیاته مینه د بل چا سره نه وي او د الله په مینه باندې مسین د دنیا راتلونکي هر انسان چې دی رحمان بابا وایي کنه چې واړه په غوا دي چې راغلي په دنیا دي نه هغه وګه په آرام دی او نه ماړه د دنیا هر راتلونکي انسان دی غمجن دی او د دنیا هر لمحه هر ساعت ولا غم ور کوي او د غم سیوا کوي د دې غمونو نه بسنګ نجات مومي نو د الله د مینې نه علاوه بل څه داسې سبب نشته دی چې ته د دې غمونو نه خلاص شي بس د الله سره مینه شروع کا د الله د مینې د شراب وسکنو دغه شراب چې دی دا بده نشه کی لکه څنګه چې دنیاوي شراب سره نشه کوي د څه وخت لپاره نو ته چې ترکمه پوری په دې دنیا کې ژوندې نو تا به د الله د مینې شراب
هغه نشه کی او د دنیا د غمونو نه بده بے پروا کی. نو سوئی رحمان بابا سوئی که غمخوار غواړي په غم او په اندوه کې شیشه ډکه د شراب اختیار کا. که ته غواړي چې دنیا د غمونو نه خلاص شې او داسې یو هستی دی چې زما سره زما د غمونه نیم کی او زما نه واخلي بالکل سپکی کی زه بې غمه شم، نو هغه صرف د الله په مینه به ته د دنیا د غمونو نه بې غمه کېږي. ګینې خلاصې د ګران دی. همدغې ته غني خان څه وایي د الله په مینه چې څوک مست شي د الله د مینې شراب چې څوک وڅکي او دې نشه شي، نو غني خان دغې ته څه وایي چې نشه شمه د خپله ځانه وځم لکه وزې چې تنظرې د پنجرې نه، مست زړګی د غمه دا رنګ اوچت شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. او بل ځای کې وایي لیونیه نشه څه ده مولا دا په سیل واته دي د مستۍ رنګین محل کې دا واته ننواته دي. یعنی تپوس کوي مولا د لیونی نه د غني خان نه چې دا نشه څه ته وایي، نو غني خان ورته وایي چې دا په سیل واته دي دا د دنیا د غمونو نه ځان وزګارول دي، د دنیا د مصیبتونو د دردونو د غمونو نه ځان خلاصول دي، د الله د مینې نشه چې ده او د مستۍ رنګین محل کې دا واته ننواته دي. دا د الله سره مینه او د الله لټون چې دی دا د مستۍ یو رنګین محل دی، دې ته ننوځه او راوځه او د دنیا د غمونو نه بخلاصي. زما عزتمندو یوازې غني خان د شرابو د جامونو د پیالو د اصطلاحاتو استعمال نه کړي او دا اصطلاحات د څه لپاره استعماليږي؟ دا استعماليږي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې او د هغوی د حقیقي عشق د پاره. کو چېرې دا خبره ستاسو خوښ شوي نورو ته ورسوئ.